د ملا برادر کارنامه. نړیوال بانک وایي تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان کلنی انفلیسیون منفي و. د ملا برادر دفتر وایي رښتیا وایي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلیسیون منفي و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه، خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې ده او په پایله کې بیې ټیټې شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنې زیاتې افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوي دي چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایطو د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانیو د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نغدي کڅوړې دي چې د 2023 کال د جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارډ ډالر ښودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د مئی په میاشت کې د افغانستان بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د ښه والي خبر ورکړل شوی دی. ویل شوي دي چې پیرودونکي کولی شي هره اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي چې هره میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال جنوري څخه تر مئی میاشتې پورې د افغانستان ټول صادرات 9 سلنه زیات شوي دي چې ارزښت یې 0.3 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی او پاکستان یې د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عامل په ګوته شوی. په راپور کې راغلي دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر مئی میاشتې پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی چې د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 40 سلنه د پام وړ زیاتوالی ښایي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي دي چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارډ ډالر زیات شوی دی. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی دی او دا یو حقیقت بللی. د طالبانو دغه ادارې ویلامیا خپره کړې ده. ویلي دي خو نړیواله ټولنه ورسره مثبت تعامل پر افغانستان بندیزونه لري او کنګل شوي بانکي پانګه یې ازاده کړي. دغه هیواد به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ ولري. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بېلابېل نظریات لري. د دوی له ډلې یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور محتوا ضد او نقیض وبلله. ښاغلي فرهنګ وویل له یوې خوا دوی وایي چې د انفلیسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنا چې د پولي انفلیسیون کچه راټیټه شوې ده او له دې سره نرخونه راټیټ شوي دي. عرضه لوړه شوې ده مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض څرګندوي ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنا ده چې د خلکو عاید کم وي نو عرضه نشي کولی. بلخوا د اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمه ګڼي، خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بېوزلۍ او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.